السلام علیکم ملګرو افغانستان کې چې د ښه راغلاست. خدای دې شروع او جوړ بایست او د صحت جامې پتنې. نن تاسو ته د ماینینګ د پوه په نړۍ کې یو بل د ماینینګ پروژه وړاندې کومه. پر کور چین باندې د پروژه کور چې کوم سټوشي اپ چې دی و هغه چې کوم ایډراپ راکوي کور ډاو چې ورته وایي، نو پر هغه بلاک چین باندې دا ښه پروژه معلومیږي د نیوکلیس کور ماینینګ په نامه. تر اوسه یې فنډینګ هم نشته، فنډینګ مغاړې معلومات نه دي راوتلي. موږ کولی شو چې ماینینګ یې شروع کړو. ماینینګ یې اوس له سره له ډېر سلو دی، معنا ډېر لږ ماینینګ یې دی، نو کیدای شي د کوین قیمت یې هم ډېر ښه وي. نو په دغه حدیث په لومړي سر کې جوین شو، ځکه د پرې ایډراپ هنټران یو. هر څه چې لومړی جوین شو پوینټونه زیات جمع کړو، نو زموږ ستاسو ګټه ده. نو لومړی به تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ. په لینک چې مو کله کلیک وکړ تاسو ته د دوی دغه ویب سایټ نیوکلیس کور په نامه دا ویب سایټ راخلاصېږي. په دې کې به تاسو ته ګوګل پلی هم راوړې ده. ګوګل پلی تر اوسه نه دی فعاله، یوازې ډاونلوډ ای پي کې چې دی اوس را ډاونلوډېږي، یوازې د ای پي کې په ډول 28 MB اپ دی. دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ، بیا وروسته د اکاونټ جوړولو طریقه درښایم. کله چې اپ ډاونلوډ شو تاسو به انسټال کړئ او انتظار به ته وکړئ چې انسټال شو. اپ از ناٹ انسټالډ، بیا به کوشش وکړئ انسټال یې کړئ. چې کله اپ انسټال شو بیا اوپن کړئ، پر اوپن باندې کلیک وکړئ. دا کومه یوزر نیم ورته انتخاب کړئ. یوزر نیم چې مې انتخاب کړئ، یوزر نیم هر یوزر نیم چې تاسو خوښ شو خپل یوزر نیم ورته انتخاب کړئ او لاندې پاسورډ ورته انتخاب کړئ. او دلته به په دا لاندې د پاسورډ وروسته به تاسو د ریفرل لینک پیسټ کړئ او بیا به وروسته سین ایمیل او ټي پي پر دې باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو ایمیل ته یو کوډ ځي، وګورو ایمیل ته. کله کله د ایمیل ته دا کوډ ژر نه رسیږي، نو بیا وخت بدل کړئ، د ماښام ټیم او سهار ټیم کې بیا کوشش وکړئ، نو بیا ایمیل ته کوډ انشاءالله اسانه شي. نو زه راځم، دا د ایمیل راغلی دی، دا کوډ به زه راواخلم، کاپي به کړم او دلته بیا پیسټ کړم. کله مې پیسټ کړئ بیا پر ویریفای او ټي پي باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو اکاونټ جوړ شو، پر ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. اوس مو اکاونټ انشاءالله جوړ شو. اوس به تاسو دلته خپل ایمیل ورته ولیکئ، کوم ایمیل چې ما اول ورته ورکړی و، او بیا به وروسته پاسورډ ولیکئ. پاسورډ چې مو کله ولیکئ نو بیا پر ساین ان باندې کلیک وکړئ. نو دا رقم صفحه درته راخلاصېږي او ستاسو فقط په سټارټ ماینینګ باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو ماینر چې دی فعاله کېږي. نور نو په دې کې بس کار نشته، 40 ساعت کې یو دغه ماینر تاسو کولی شئ چې فعاله کړئ. نور بخښونه بیا وروسته راځي چې کوم کوم جزئیات په دې کې راځي. انوایټ مور په دا باندې کلیک وکړئ، خپل ملګرو سره خپل لینک شیر کړئ او ملګري ورته دعوت کړئ. ټوټل ګلوب تر اوسه 4550 کسانو دا اپ ډاونلوډ کړی دی، نو ډېر په زړه پورې دی، تر اوسه یې ډېره ابتدا ده. تاسو یې اوس کولی شئ چې جوین یې کړئ، وروسته کیدای شي شرایط هم سخت شي او همدارنګه ماینینګ هم کمزوری شي. نو اوس پر وخت یې جوین کړئ، انشاءالله ښه پروژه معلومیږي. په کور چین باندې ده، کور چین چې ده په دغه ډېره مهمه ده، ځکه کور چین باندې بیټ کوین سپورټ کېږي او بیټ کوین لپاره ماینینګ کېږي، بیټ کوین لاسته راځي. نو په دغه خاطر دا شی په کور چین باندې دی. نو چې کور چین څومره مخته ځي، دغه د نیوکلیس چین هم مخته تللی شي. نو ښه وخت. داسې ډاکو لپاره کولی شئ چې زما چینل سره سبسکرایب کړئ او واټساپ ټلګرام هم سره جوین کړئ، تر څو د معلوماتو څخه خبر ترلاسه کړئ. نو ښه وخت، والسلام.